راځي ګورو چې قرآن سره څنګه پرېږدي چې په دې خبره باندې ځان پوه کړو قرآن څنګه پرېښودلی کېږي. زه به خپله خبره نه کوم. امام صابوني رحمه الله یو کتاب دی التبیان او په هغې کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو قول ذکر کړی دی چې قرآن پرېښودل څه ته وایي. هغه وایي من لم يقرأ القرآن فقد هجره. اول نمبر خبره دا کوي وایي چا چې د قرآن تلاوت نه کوو نو د قرآن پرېښودو. یو دا شو د ایمان نه وروستو اول خو قرآن باندې ایمان راوړل دی. دویم نمبر د قرآن حق دی چې موږ به د قرآن تلاوت کوو. نو وایي چا چې د قرآن تلاوت ونه کوو من لم يقرأ القرآن فقد هجره قرآن یې پرېښودو. یو شو. دویم نمبر بیا شیخ الاسلام فرمایي ومن قرأه ولا يفهم معانی. قرآن خو ووایو خو اوس د قرآن په معنی باندې ځان پوه نه کړو تفسیر یې ونه کړو ترجمه یې ونه کړله په معنی ځان پوه نه کړو په مقصد باندې ځان پوه نه کړو په مراد باندې ځان پوه نه کړو نو فقط هجره دم قرآن پرېښودو. د دې وجې نه زموږ د اصول فقه په کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې قرآن څه ته ویلی کېږي. نو قرآن خو یوازې د کاغذ ته نه وایي. دې علماو لیکلي دي چې القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن الفاظ او معانی د مجموعې ته ویلی کېږي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا الفاظ هم دي. خدا الفاظ یوازې د څه نه بل کړي دي معنا یادول. الفاظ او معنا چې یاد شوله دې ته قرآن ویلی کېږي. او دا ځکه وایم چې ګورئ یو قرآن دی بل حدیث دی. قرآن او حدیث کې فرق دا دی چې د قرآن الفاظ او معنا دواړه د الله تعالی طرف نه راغلي دي او د احادیث چې کوم دي احادیث نو دې احادیث او الفاظ او معنا دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه راغلي دي. او په دې منځ کې یو بل حدیث دی هغه ته حدیث قدسی ویل کېږي. نو حدیث قدسی دی ته وایي چې الفاظ د نبی علیہ السلام او معنا د الله تعالی طرف نه راغلي وي. نو قرآن الفاظ او معنا دواړو ته وایي. د دې وجه شیخ الاسلام وایي چې من قرأه ولا يفهم معانی چې قرآن یې ووایو خو په معنی ځان پوه نه کړو نو فقط هجره دم قرآن پرېښودو. نو څنګه چې مونځ فرض دی څنګه چې زکات فرض دی څنګه چې روزه فرض ده دغه شان د قرآن الفاظ یادول فرض دي او دغه شان د قرآن معنا یادول فرض دي. دا یادول فرض دي په موږ باندې او کبل فرض زیات هم نه کړل نو قیامت کې به الله تاسو هم کوي او د دې سره سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت پر ورځ باندې زموږ خلاف گواهی هم کوي. او بیا شیخ الاسلام فرمایي من قرأ قرآن یې ووایو. دویم وفهم معانی په معنی ځان هم پوه کړو ولم يتدبر فيه د قرآن په دې معنا کې او د قرآن په دې مفهوم کې سوچ فکر ونه کو بس دغه شان راضي وځي سوچ ونه کو. دای ونه ویل چې په دې قرآن کې نن ما کوم خبره وکړه چې د شپې سړی کله سملی نو لږ سوچ وکړي چې په قرآن کې د دې آیت مقصد څه دی. زه بس تاسو مخکې واقع بیان کما چې د قرآن سوچ څه ته ویل کېږي. نو فرمایي شیخ الاسلام فقط هجره الفاظ یې یاد کړل معنی یې یاد کړل خو تدبر یې پکې ونه کو سوچ یې ونه کو فقط هجره پرېښودو د قرآن نه دی ویلی. سلورم نمبر بیا فرمایي من قرأ ویم وایو وفهم معانی معنی یې یاد کړل وتدبر ما فيه تدبر یې پکې وکړو خو بیا وایي چې ولا يعمل به خو عمل ته تیار نه دی. نبی بیا فرمایي چې فقط هجره د قرآن پرېښودو. دې معلومه ده شو عزتمندو چې قرآن مجید ګورې مونږه ډېر په سرسري معنا باندې اغستی دی چې بس قرآن ډېر ښکلی کتاب دی او زمونږ دپاره راغلی دی او په نبي علیه السلام باندې راغلی دی او بس یو څو معلومات مونږ یاد کړو دې ته نه ویلی کېږي. دا څلور وړه خبرې د قرآن الفاظ یادول معنا یادول په دې کې تدبر کول او په دې باندې عمل کول دا څلور خبرې چې مونږ کله وکړې نو الله قرآن مونږ خپل کړو. قرآن کې تدبر باره کې ستاسو مخکې واقع ویم. امام قرطبي رحمت الله علیه د سورة الزاریات د دې آیت په ذیل کې دا واقع بیان کړی دا چې وفي السماء رزقكم وما توعدون دا آیت مبارک دی. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون دا آیت مبارک دی د سورة الزاریات.